ځینې نړیوال هیوادونه او یو شمېر سازمانونه د افغانستان شته امنیت ولې نسي زغملی؟ په داسې حال کې چې اوس مهال په هیواد کې بشپړ امنیت راغلی، ولې ځینې پخواني پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې زمزمې کوي؟ آیا جګړه د حل لاره ده؟ نړیوال د ځینې ډلو پوځي ملاتړ به وکړي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. جګړه که سوله، افغانان امن غواړي، ولې ځینې د جګړې شعار ورکوي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. دا سپیناوی خپرونه ده. په نن سپیناوي کې را سره دوه ډېر قدرمن میلمانه، هر یو ښاغلی توریالی همت سیاسي او نظامي شنونکی، او بل ډېر قدرمن میلمه مو ښاغلی خلیل احمد نادیم سیاسي شنونکی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی نادیم صاحب ښه راغلاست. ځینې ولې افغانستان کې د پردیو په ملاتړ د جګړې زمزمې کوي؟ آیا جګړه د حل لاره ده؟ معلومه خبره ده چې افغانان جګړه نه غواړي، افغانستان جګړه نه غواړي، نور افغانان د امن ساه اخیستې، یعنی افغانستان د امن ساه اخیستې، ولې دا اشخاص د افراد جګړه غواړي افغانستان کې؟ سلامون تاسو لطیفي صاحب، درون میلمه او ورور ګران همت صاحب ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خبره دا ده چې متاسفانه چې دا 15 کاله چې په افغانستان کې جنګونه روان دي، دغه افغانان تقریبا هغه څوک چې جنګ غواړي په دغه جګړه کې خپل نفع لیدلی، بل دا چې د جګړې سره دوی عادت شوي دي، بې جګړې دوی طاقت نشي کولی. دغه دپاره ده داسې انګیزه د دې نه دی چې دوی وطن جوړ کړي. که وطن جوړ کړی وای نو خو تاسې ولیدې په دا 60 کالو کې چې په میلیاردو ډالر راغلي دي، دوی به اقلا یو پاملرنه ولس ته کړې وای. یعنی دا ټول پیسې دوی فقط ځان ته، خپل فامیل ته چورو چپاولو واچول، بالاخره د افغانستان وتښتېده. خبره دا ده چې دلته دوی به د امنیت دپاره دغه کې متاسفانه یو سلسله نیمګړتیاوې خپله په ننني حکومت کې هم شته، په دې چې ځینې قدمونه، ځینې ګامونه چې باید واخیستل سي نه کېږي. مثلا دوی وایي چې 100% امنیت تامین دی. نو څنګه امنیت تامین دی چې ښځې په اصطلاح پارکو ته تلای نشي، ښځې د کوره وتلی مثال نشي عادت شي. بل نادیم صاحب، دلته د امنیت موضوع بیله ده، اما د ښځو موضوع اوسني حکومت وایي چې امن دی، اما په یو شرعي چوکاټ کې یو چوکاټ به جوړیږي د امن. بلې د ګوره په 3 کالو کې چوکاټ څنګه نه دغه جوړي، په 3 کاله وخت ضایع کېږي. دا چوکاټ په 3 کالو کې اوس هم سرپرست حکومت دی وروره. دا خو دغه نه دی، دا خو یو حالت په دې وطن کې راغلی دی. متاسفانه هر څوک چې قدرت رسېدلی بس دغه ولس په سر یې کوټلی دی. اوس خو دا چې دوی راغلي دي، زه نه وایم چې دوی امنیت، فزیکي امنیت راوړی دی، اما رواني امنیت تامین نه دی. دا خلکو چې په میلیونو ولاړ دي پاسپورټ ته، چې دوی پاسپورټ اخلي چیز دپاره دوی اخلي چې وطن وتښتي ولاړ شي، په دې چې د دوی د اولادو دپاره زمینه د تحصیل برابر نه دی. شپږم صاحب خلاص کې څه وکړي، دغه نجونې خپل د پلار تر ستوني نیسي چې پلار زه څه وکړم. نو خبره دا ده چې دلته خو که داسې وي چې دلته پروفیسران د دین ناست وي او خپله فتواوې ورکوي، خو دا خو غلط دی په دې چې خو موږ ټول تقریبا 40 میلیونه مسلمانانو، که څه هم موږ مثلا په ډېر جزئیاتو باندې د دین په مسایلو کېدای شي بلد نه یو، اما په عام کې موږ پوهېږو چې زموږ دین دی، زموږ څخه څه شی غواړي، څه ښه دی، څه بد دی، څه امر به معروف دی، څه نهی عن المنکر. دا ټول شیان موږ ته د کوچنیوالو ویل شوي دي. متاسفانه چې اوس تعریف دی شریعت، تعریف د دین د ځینو اشخاصو په هم ډېر فرق لري. زه نه وایم چې ټول طالبان، دلته د طالبانو په برابري کې ډېر ښه داسې خلک دي چې د وطن د پیشرفت طرفداران دي، حتی د ازادي طرفداران دي، حتی د تعامل طرفداران دي. اما ځینې ډېر انګوش شمار دي چې اوس ګورئ چې دغه دی، حتی دارالعلوم د هرات مولوي زاده چلنج ورکوي وزیر د تحصیلات عالی ندیم ته، چې راسه وروره په تلویزیونونو کې ټول بهرني او داخلي تلویزیونونه دي ناستي، زما سره بحث وکړي چې چیرې دلته د علم
فرض نه دی ولې دا د تحصیل مخه دی نیولې دی د کوم ځای دی دا راوړی د شریعت او دا چې خپل د خېټې څخه باسي دا ګورئ چې افغانستان علما هم چلن وکړي نو رارسي په تلویزیونونو کې دوی سره کښېني چې څه دلیل لري زیاته مننه کوم نادم صاحب د همت صاحب نظر به مو واخلو همت صاحب ښه راغلاست سپیناوي ته د نن خپرونې ته ولې ځینې اشخاص د جګړې زمزمې کوي ښاغلی نادم صاحب وایي چې په هیواد کې فزیکي امنیت تامین اما رواني امنیت نشته ستاسو نظر سره بسم الله الرحمن الرحیم محترم لطیفي صاحب زه تا ته ډېر محترم او قدرمن وطنپال نادم صاحب ته او د ژوندون تلویزیون محترمو کارکوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وعلیکم السلام زه د نادم صاحب ډېرو خبرو سره موافق یم هغه دا رښتیا هم دا ځینې خلک معتاد وي لکه څوک چې په نسوارو معتاد وي او څوک په سګرټو معتاد وي دا ځینې کسان په جنګ ګډوډۍ او په غلامۍ باندې معتاد دي دوی د جنگ نه غیر دوی د غلامۍ نه غیر یو د یو چا غلامۍ کړی به غاړه کې زه داسې کسان پېژنم چې یو وخت کې هغه خلک د شورویانو غلامانو هغه کړی غاړه کې اچولې وه قبله مسکو وه همغه خلک بیا قبله واشنګټن شوه د واشنګټن چې امریکایان راغلل د هغو غلامان سول کوئ نومونه هم درته واخلم بیا چې کله نومونه یې واخلئ نومونه یې درته واخلم لکه دوستم د هغو هم وه د دوم وه د دوستم امثالو هم یې نورې کله چې بیا پاکستان سره به دشمنۍ هغه کوله د پاکستان پیایي تیاره کې همغه ټول چې اول د روسانو بیا د امریکایانو غلامانو بیا د پاکستان کړۍ غاړه کې واچول ټول اسلام آباد ته لاړل دوی جنگ ګډوډي او دوی ته او غلامي د دوی لپاره آب حیات دی دوی لپاره اکسیجن ده د دوی لپاره اکسیجن ده لکه ماهی چې اوبونه راوباسي مړ کېږي دوی چې جنگ نه امن او امنیت په افغانستان کې د ولس 40 میلیونه ته ګټه ده خو محدود ده څو غلامانو ته څو کرایکخ جنګیالانو ته هغوی لپاره امن زار قاتل ده امن ورته داسې ده لکه ماهی چې اوبونه راوباسې وچه ته مړ کېږي همداسې یو زیروح شی چې د وچه نه وباسې اوبو ته یې واچوې هلته مړ کېږي دوی لپاره جنګ اوبه دي لکه ماهي ته چې اوبه دي او امن د دوی لپاره همدا ته چې مخکې نومونه واخیستل لکه سمیع سادات یا لکه بل څه نومونه چې واخیستل لکه دوستم او بل حتی دا شرم ته ولا پکار نه ده تا مقدمه کې ویلې چې هغوی وایي که موږ چېرته افغانان ډېر ازادي خوا خلک دي استقلال ډیر خوښیږي دنیا کې یو ملک په ملکونو کې افغانستان ده چې دلته دایمي دا اشغال شوی نه ده چې کومه لور اشغال راغلی که حتی انګریزان درې ځل راغلي هغه نه مخکې چنګیزیان راغلي بیا شورویان راغلي بیا امریکایان راغلي وارسا او ناټو راغلي د یو ورځ لپاره هم خلک خاموشه سوي نه دي مقابل کې جګ سوي دي نو دی چې وایي چې زه د باګرام اډه که موږ کامیاب شو د باګرام اډه ورکوم یاره زه وایم دا د نران سیرا دي طالبان نه امارت نه ځوانان نه ولا چې ښځې خو په کاڼو وولي ښځې نه ده ښځې به یې په کاڼو وولي د موږ ځای کې د ما په کلي کې یو کس و مجاهدین شهیدان کړي وو یو د ما مجاهد هم و دوه پکې بادر نومېده هغه هلک صدیقی نومېده د نجیب حکومت سره و چې راوسته بیا د قصاص په توګه اووه کسان یې په چل کې بولي و بیا هلته شهیدان کړي وو بیا د موږ د کلي ښځو په کاڼو وویشته هغه فلم به یې د نن نه 13 کاله مخکې ښځو په کاڼو وویشته هغه یې ووژه هغه څوک هغه صدیقی نو مطلب دا د ولا چې دغه جنرالان چې ته یې نومونه واخیستل چې دا دلته راشي بل هر څوک چې د جنګ په نامه افغانستان ته راځي چې د افغانستان ماشومان به په کاڼو ولي د افغانستان نور خو پرېږده حیوانات به ورته خوري به د افغانستان دا وفاداره سپي وه سپي ته هم جنګ زار قاتل دی د افغانستان سپیان هم جنګ نه غواړي انسانان خو پرېږده بله مایان نه نادم صاحب وایي چې رواني امنیت نشته افغانستان کې نادم صاحب ته زه ډېر احترام لرم د کې شک نشته په ډېرو ساحو کې به رواني امنیت نه وي هغه د هغه خلکو خپل هغه ده ځکه چې هر سړی د دښمنانو تبلیغات هم دي بعضې رسنۍ دي هغوی هم دا ډېر هغه کوي نادم صاحب سره زه موافق یم په دې برخه کې فزیکي امنیت باندې خدای هم قانع ده رواني امنیت به یې زه ورسره ومنم په دې هغه منم چې ډېر تبلیغات روان دي حتی دلته اکثره د کار هغه کوي نو چې پیسې د یو ملک بند وي چې بینکونه بند وي چې په رسمیت دې څوک نه پېژني آفرین و شاباس د اسلامي امارت ته چې دا 3 کاله هم په دغه حالات باندې د خپل فزیکي امنیت هم ساتلی دا که بل هر ملک کې وایي دا فزیکي امنیت هم د رواني امنیت تر څنګ ته ګډوډېده نو دا چې پاسپورټ کې بیروبار ده یا نورو ځایو کې ده یا په محاکمو کې ځانکاري ده او سستکاري ده دا زه نادم صاحب سره موافق یم دا شیان شته دي دا موږ ویل اول دا نن و زه یو چې راتلمه وینو په دې لارو کې بې لمبر پلیټه موټرې اړنډونه بې ځایه داسې په قندوز کې دا را سره خپل د موږ خپل و او هغه په قوم مشواڼی ده هغه سالارزی ده
هغه هلک په 8 9 صنف کې و. ګوره دا اوس خبر ده په کار ده چې دغه استخبارات د نوټس واخلي پوښتنه وکړي. هغه مدرسې ته به و د هلک پرون 3 بجې جنازه وه. زه یې دعوت کړی وم جنازې ته خو تللی رسېدلی ونه سوم. د یو ورځې بولی په زوره ورونو د هلک 9 کلن هلک و. بیا یې بولی هلته به قاریانو وهه. دا ظالمان قاریان د قاریانو اسلام دښمنان دي دا رقم. هغو به وهه. دا بیچاره چې کور ته راغلی زیاتي ورونو ورته ویلي که دا ځل لا نه دی په هغه رسۍ کې د زندۍ کوو غرغره کوو دی. د خپلې مور ته بله ورځ ویلي دی حیران شوی چې هلته مې قاریان وهي او دلته مې هغه وهي ورونه وهي. نو ښه دا ده چې ځان خپله غرغره کړم. رسۍ راخېتې ځان یې زندۍ کړی د هغه نه ډک ورکړی د سړی شهید شوی. ټول قندوز به د ما د هغه ګوري پرون د قندوز په ښار کې په مدارسو کې په ځینې مدارسو کې ژوند دا د استخباراتو وظیفه ده. یوازې دا وظیفه نه ده چې اشرارو داعشو دا خلک دغسې چې په مدرسو کې باید هغه ولري چې ته څنګه دونه. یو بل راته ویل ما سره چې غږېده او د موږ خپل ده هغه ویل ما بچی وهلی ده او ډېر زیات په دې فرضو کې وهلی ده بیچاره ډېر وړکی ماشوم. نو دا رقم وهل دا رقم هغه دا باید اسلامي امارت د دې نوټس واخلي داسې قاریان راواخلي او د خلکو په مخ کې راواخلي او همدقسې کړي چې هغې په فرض وهلی دی. د فرض به ځکه چې قصاص همده ته وایي چې غوږ دې چا پرې کړه غوږ به دې پرې کړي چې پزه دې چا پرې کړه پزه دې چا پرې کړي. دا نو دغه په اکثره مدرسو د هغو کې دوی ځان نه بیخي بري ذمه جوړ کړي دي چې موږ هر څه کوو او هغه به کېږي. نه مثال مې درته ویلی دغسې روانت فزیکي روانت ښه ده خو دغه رواني امنیت به مې انشاءالله بیرته به راسم تاسو ته. ښاغلی نادیم تاسو د همت صاحب خبرې هم واورېدلې. آیا نړیوال به د ځینو ډلو پوځي ملاتړ وکړي لکه مثلا د تیر نظام پخواني پوځي چارواکي؟ بله چې په دولت کې دي په امارت کې په قدرت کې دي هغه کسان چې وزیران دي چې ښه نیت لري چې د تحصیل طرفداران دي چې د تعامل طرفداران دي چې د اساسي قانون د جوړولو طرفداران دي چې د ښځو د سیاسي مشارکت طرفداران دي چې د ښځو د کار د حق طرفداران دي. دغه خلکو سره د ولس دی باید یو ځای سي. بعد هغه دي هغه محدود انګو شماره کسان چې د ملت په مقابل کې ولاړ دي او دا کارونه کې دوی لاس دي د حکومت واخلي او نور داسې کسان لکه دوی چې تعامل غواړي چې د وطن وده غواړي د وطن سره غواړي د سوکالي غواړي هغه باید رامخته سي یا خپل په منځ کې یو وټاکي چې دنیا هم ورباندې دغسې تعامل وکړي او افغان ولس به هم پر دوی باندې راټول سي. که دا رقم ته دوام وکړي او د ولس ملاتړ ورسره نه شي نو تاسې حتما هغه ګداګیان برته بیا راځي د ملاتړ د دنیا به ورسره وي. اما که چیرې د ولس ملاتړ د دوی سره وي نو هېڅ قدرت نشي کولی چې بیا د دوی په مقابل کې ودرېږي او مثلا دغه حکومت ته شکست ورکړي. هغه وخت شکست ورکولی شي چې فاصله پیدا شي د ولس او د دولت ترمنځ. دغه دپاره زه همیشه د همت صاحب خبرې اورم. هغه ورځ هم د یو ځای کې د خصوصي مکتب کې خبرې کوله. شاباس دی پر دغسې وطنپالو خلکو وطنپالو طالبانو لکه همت صاحب دغسې خلک ته باید قدرت ورکړل شي. دغسې خلک ته چې خدمت کوي او پوهېږي چې څه وکړي. متاسفانه چې د دوو خلکو دپاره بیا ځای نشته امکانات نشته. نو که نه په دا ټولو تلویزیونو کې همت صاحب ډېر ښه نظر لري او نه تنه همت صاحب نور دوستان دي چې په امارات کې دي په رهبري کې دي وزیران دي معینان دي داسې نظریات لري ښه. اما متاسفانه چې اصلا اورېدل کېږي نه. زه نه پوهېږم چې دا ولې دا مشکل چیرې دی. ډېره مننه کوم ښاغلی نادیم بیرته به راسو تاسو ته. همت صاحب خپله له احمد مسعود سره د ځینو امریکایي چارواکو لیدنې په څه معنی؟
په دې وروستیو کې؟ ولا که خیره کدې قدر څوک وګڼي همغه پنجشیران دا د خپله پنجشیر ته رسي بالکل نه به هلمندیان نه به قنداریان نه به پکتیاوال نه به نور هغه خپله پنجشیران دا سږ کال جشن په څونه خوشحالۍ هغه که اختر یې څونه په خوشحالۍ هغه که یعنې د پنجشیر یعنې هدف په ټوله کې دا دی چې دا لیدنې کتنې په څه معنی ځینې پخواني چارواکي هم د جګړې شعار کوي په عین حال کې ځینې امریکایي چارواکي هم د دې سره لیدنې کوي هدف دا دی. ما تا ته ویلې لکه اوس نادم صاحب ده که دا اوس هم رئیس انجینر ده هغلته هم کار لري دلته هم ته یې که دغه رسنۍ نه دغه هغه نه ژوندون ته لاړ شې ټول خلک درته وایي. ما ته یو کس ویلی چې دی که موږ سره کار وکړي مثال نو تا ته هر ځای کې 500 شپږ 100 ډالره تنخوا میلاویږي خو ما غوندې سړی او دا ته چې نومونه واخیستل دوستم و عطا و احمد و محمود دا خلک بیچارهګان خو نه استادان دي خو دوستم چې و بېسواده و دوستم چې یو ملیشه و نو اوس خو هغه رقم دښمنانو پیسې ورکړي ډالر ورکړي په غټ مصارفو باندې بلد شوي. ګوره زه همدغه مشوره امارت ته هم ورکوم نورو ته چې اسلامي امارت باید امیر المؤمنین په خپلو ټیټو کسانو په رئیسانو په وزیرانو په دو کنټرول ولري چې بې ځایه بلد نشي په مصارفو کیکو کلچې او کړایانو په دو خوراک باندې بعضې خلک داولي خبرې دي. اوس تا بلد سوي دي؟ هو بلد سوي دي. ته ورته د میوو والا نه ډېر بلا یم زه هر چا نه پوښتنه میوو والا نه پوښتنې کوم رختو والا نه کوم هر یو څو جوړه کړل لري باید استخبارات د امارت د غړو د رئیسو دغه کور تلاشي کې موټرې تلاشي کې چې تا له کومه که پرون دې څه شی درلوده نن دې څه درلوده هسې خبرو ته کوم زه دغه 3 خبرو ته راځم هغوی بل څه لري نه دهقانان دي نه مځکې لري نه جایداد لري نه بل څه لري داسې نه دي لکه هلمندیان چې په جروبونه یي داسې نه دي لکه قندوسیان خو ټول ولایت دا ځینې خلک چې جنګ غواړي د پلارو نیکه نه یو لیش مځکه ورته نه ده پاتې همدغه غربیانو ورته پیدا کړي که نه قرباني دي وکړي راودي چې کوم ځای کې دوی هغه لري نو دا خلک بل کار یې نشته همدغه ترجیح کېږي د همدې جنګ نه دوی وایي چې جنګ نه وي موږ زیاتې مړه وي تا ته خو مخکې خلاصه کړه خو تا غوندې خلک نادن صاحب غوندې خلک او نور چې هغوی کار لري چې هر ځای ته لاړ شي هغوی خبرې هم خلک په بیه اخلي ورته عزت هم خلک ورته کوي احترام هم کوي دا خلک چې جنګ ونه کوي څوک احترام نه کوي دا لکه جنګي سپی یو جنګي سپی چې زه تا ته وایم مړز جنګي کوم چې جنګ کې یو ځل بګیل سي بیا خلک یو میاشت هغې کې ساتي سوري کې خو د امریکایان دونه قمقل دي تر اوسه دوی ونه ساتل دا 3 کاله دي پوره بیا راوړاندې کوي لکه 2 موټر سایکلونه دوستم هم لاړه احمد مسعود هم لاړه جنرال سمیع هم لاړه جنرال سادات هم لاړه او زه بیا دلته راولي ولکه هلته چې خالي لاس و طالب سره نه صرف خدای ورسره و ولس ورسره و کلاشینکوف راکټ نه بل څه ورسره نه و اوس چې ورسره M4 پاتې دي M6 پاتې دي او هغه بلاګیان پاتې ټانګونه پاتې تیارې پاتې څونه هغه خپله ټرمپ وایي چې 80 میلیارډ ډالر وسله دلته پاتې ده ښه چې خدای هم در سره وي او ولس هم در سره وي وسله هم در سره وي بیا نو د خیره کادې دا خلک څوک نه ګڼي. څه وکړو د ملي یووالي لپاره باید څه ترسره شي همت ګوره زه خو هم چې دغه برنامې باید تاسې دغه شیانو کې جوړې نه کړي ځکه دا دوی ته دور هغه ورکول دي دوی بیرته ما خپل بادارانو ته وایي چې وګوره موږ دونه مطرح یو هغه د ملي یووالي لپاره باید لاره پیدا کړو. زه یو 2 خبرو ته مخکینیو ته راځم د ښځو پارکونه زه خپله خوار هغه ته ځم د دې هر چیش پوښتنه کوم حالات معلومو زه شارنو ته پرون نابله ورځ تلم د ماسپښین مونځ مې همالته ښاروالۍ کې وکړو چا راته ویل چې د ښاروالۍ کې جمع ته نه پرېږدي ریاست د ښاروالۍ کې زه لاړم ځان مې عادي وګڼم مالې مونځ کوم ما مونځ لا کړی و جمع وایي چې صحیح ده تالاشي وایي چې مانځه ته ځې مالې تالاشي که بیا مې ویل ما مونځ کړی ما صرف معلومات کوو چې تاسې ولې خلک مانځه ته نه پرېږدي دغسې خلک دروغ وایي همالته موجود خلکو ویلې چې دلته مالې ولې مانځه ته نه ځي هلته جمع ولاړه ده وجه کسره نه مې منه قرار ناس امر بالمعروف آرام چپنې اچولې وې لږ لږ ګرځېدل کور دی آباد یو چا به چې قطې کول یا بد هغه به یې کول قمار هغه به هم هغه به یې باندې کول خو ما دومره ډېرې ښځې ولیدلې خدای ګواه ده چې ما عکاسي ونه کړه چې له 50-60 ښځو نه مې ډېرې ولیدلې ناست هم دي همالته هغه هم خري په د نرانو ښځو پارک ده زه همدغسې غږ په اسلامي امارت کوم په دې مراجعو چې دغلته یې د ښځو چې خاص پارکونه ول هغه دې بند کړه ښه دې وکړه خو دلته هم بند دی که مثال خو زه وایم نه باید د سړیو پارکو کې بند دي چې د ښځو چې کوم پارکونه ول که دیوالونه یې ټیټي دیوالونه دې ورته جګ سي بیرته دې خوش سي اوس چې هلته دې بندي کړي دا حتمن ګرځېدي په هغه ته ورته څه ورته وایي میکرویانو ته د ښځو پارک دلته ډېر ښه پرده کې د هغه بند شوی خوله پورته پروت ده دا خوا څنګ سره د سړیو پارک د هغې کې ښځې هم ناستې دي همغه ښځې بیا هم راوتي مخکې ناستې دي په لارو کې ناستې دي همغه ښځې خپل سکریم خوري خپل خندا هم کوي خپل هم څه کوي لکه خو پرېږده اوس دې هلته په خندا یې توریالی ویني هلته یې توریالی نه ویني نو دغه رقم ځینې شیان دي موږ دې غلطي نشته اوس د امر بالمعروف یو کار هم داسې نه ده چې د اسلام خلاف دي شرط خلاف دي څه خو هغه بېچارهګان ټول افغانستان یو لوی ملک ده نو داسې رسیدګي نشي کوی تطبیق د دغه هغو کې اوامرو کې لږ مشکلات وي که نور اسلام له لحاظه یو نقطه هم پکې کمه نشته یو بله خبره هم تا ته وکړم 14 کاله ګوره جنګ 2 قسمه وي یو جنګ د دین وطن ناموس ځان او مال په دفاع کې 15 شیانو دفاع کې دا دین چې راغلی هم د 15 شیانو د حفاظت لپاره راغلی مقاصد شریعت وایي 14 کاله د موږ جنګ چې د وارسا او د شورویانو مقابل کوو هغه هم
مشروع جنگ او جهاد و دغه 21 کاله چې د ناټو او د 50 ملکونو خلاف د موږ جنگ و دا مشروع جهاد و د افغانانو او دا جنگ جهاد جنگ و یو هغه جنگ لکه چې د هغه حکومت نه وروسته نجیب حکومت نه وروسته خپل منځو کې وجنګېدل مجاهدین موږ په هغو لعنت وایو یا دا اوس چې څوک د افغانانو ترمنځ جنګونه غواړي موږ پې لعنت وایو ټول افغان ولس په جنګ باندې لعنت وایي هو که خارجیان بیا سبا راته د مکې امام هم راځي ټول افغانان هم دقسې مقابله کوي هر څوک چې هغه بیرغ اوچت کړي چې ولو که د ایران راځي پاکستان راځي بل راځي چین راځي دا ولس به ورسره داسې ملګرتیا کوي لکه څنګه چې 14 کاله د شورویانو خلاف وکړه مجاهدینو سره لکه څنګه چې 21 کاله د طالبانو سره وکړه د ولس دغسې به دا ولس آزاد منشا ډېره مننه کوم بلې بېرته راګرځم تاسو ته نادم صاحب په ټوله کې باید څه وکړو د ملي یووالي لپاره باید څه ډول یو چار چوکاټ یو میکانیزم یو حل لاره راوباسو تر څو هغه افغانان چې په بهر کې دي هغه هم د افغانستان دي هغه افغانان چې په نورو ګاونډي هیوادونو کې دي او په کور دننه څه ډول ملي ډایلاګ رامنځته کړو اوس وګورئ 10 میلیون افغانان په بهر دي 10 میلیونه دا لږ نه دي ښه د دې نظریات مهم دي په پام کې ونیول سي بل دا چې وګورئ تاسې د امر بالمعروف وزارت دپاره قانون پاس شوی دی نه دا قانون اول خو مثلا چې ته د طالبان څخه پوښتنه وکړې چې قانون وایي قانون موږ هغه 1400 کاله چې جوړ شوی هغه قانون د نور قانون نه غواړو بیا دلته ګورئ چې بیا اختصاصي قوانین جوړېږي اول ولې تاسې د نران دپاره قانون نه جوړوئ چې نران ته وایي ښځو ته مه ګورئ بېعزتي مه کوئ نران ته څه نه وایاست ښځې به چې ماخېسي چې ښځې دې دا وکړي ښځې دا چې ونې کړي ښځې دا او په لیاز د خدای اوس په دغه غربي هېوادو کې اوس دا اوس په لندن کې یم ما دې په خدای قسم دی که نر دونې جرأت ولري چې ښځې ته په بده سترګه وګوري یا چې دغه ښځه شکایت وکړي چې دغه سړی ما ته په دا رقم وکتل یا داسې وویل فورا پولیس ولچک بیا یې بندیخانې ته دغسې باید چې نران جرأت ونه کړي ښځې ته څه ووایي په ښځو باندې دومره قیودات دومره قوانین دومره وضع کول دومره ممانعتونه دا ښه کار نه دی دغسې قانون باید پر نران دې تطبیق سي ډېر جدي قوانین دې باید تطبیق سي بل د ملي وحدت دپاره بل کار دی اهل کار ته وسپاري زه په دې موافق نه یم چې دې قول نه 2% بې قول نه 2% دا فیصدي بېمعنا خبره ده فقط د لیاقت په اساس څه چې موږ ته خدای امر کړی چې کار و اهل کار ته وسپارئ دا کار باید وشي یعنی مثلا یو نفر راځي رشته نه دی ځای مقرر دی هغه وروره هغه روزمره زده کوي نو هغه هم زده کولی شي که نه مثلا تخصصي اکادمیک مسایل نو بهتره دا ده چې هله کار ته وسپارئ چې خدای هم خوشحاله شي او پرمختګ هم وشي نو متاسفانه چې دغه کار اوس په افغانستان کې نه کېږي دا بلې زیاته مننه دا اوس په دغه تېره هفته کې تاسو ته وایم اوانوردي د وزارت ترانسپورټ اوانوردي کې برخلاف د رشته یو څوک مقرر شوی دی خپل معین مقرر کړی الان چې هغه نه سواد لري نه تخصص لري نه شی هغه متخصص چې هلته ناست دوی ته ځای نه ورکول کېږي دا ډېر بد کار دی نو بله زیاته مننه کوم د همدې موضوع د وضاحت لپاره به همت صاحب را سره بحث وکړي همت صاحب نادم صاحب وایي چې هر څه د ښځو لپاره دي اسلامي امارت ټول قوانین پر ښځو عملي کوي داسې یو قانون باید جوړ کړي چې د نرانو لپاره یا د نارینهو لپاره یو او بل کار باید اهل ته وسپارل سي آیا کار اهل ته سپارل سوی زه هم دا دواړه خبرې تاسو دواړه مخاطبوم اتیا هغه نرانو ته دي چې هګۍ مه جنګوئ چارماغ مه کوئ مثال د خبره په لارو کې مه کښېنئ او دا ټول د سړیو دي که دا ښځې دي مانځه ته به ورځئ لمونځ کې به دا کوئ څلور هغه دي څلور مادې او 14 هغه 14 شقونه دا سړي د مانځه باره کې دي او 3 فصله دا ټول سړیو ته دي ښځو ته هېڅ دي نه چې لاړ شي جمع ته ډېره مننه کوم ښاغلی همت کار اهل کار ته سپارل سوی دی یاره چې نه یې سپارل سوی دا خپل پښې په تبر وهل دي دا خو کار باید اهل د کار ته اوس لکه نادم صاحب چې ویلې دغه شی که واقعیت کې دا ډېر ظلم شوی ځکه اوس موټروان ده زه موټروان نه یم زه ورته کښېنم تباه کوم
زه په شی باندې پوهېږم نه پیلوټ ته زه مولوي کې نو مولوي د ښه سړی د خو تیاره چلوی نشي دستي کې غره سره وهي یا یې غورځوي نو دغسې نااهل ته کار سپارل دا ظلم ده ظلم باندې پوهېږي 20 کرته ما دا ویلي اوس بیا مو ویل دا حسن تکرار ده ځکه الحمد شریف هره ورځ موږ 22 کرته مانځه کې وایو په ټول عمر کې څونه مونځ کوو دا وایو که دا نه وي نو بیا حسن تکرار ده زه درته همدا وایم رسول الله سلام ته ابوذر غفاري راغی ورته یې ویلې تا ته مې همدغه میز کې ویلي خو خلک نوي نوي هغه ولي چې ورته ویلې چې ما ته ولایت راکړه والي مې کړه حضرت رسول الله سلام ورته ویلې چې خلکو که څوک ژوند کې عیسی علیه السلام لیدل غواړي ابوذر غفاري دې وګوري دونه ښه سړی دی یعنې ابوذر غفاري خو په د ښي وږی داسې وټپ وایي ابوذره ته اهلیت نه لرې ښه سړی خو د دغه کار اهل نه یې که زه تا ته دا کار وسپارم ته کار سر ته رسوی نه سې زم د خدای په غضب ککړ کېږم تم د خدای په غضب ککړ کېږي نو ښه اوس چې یو څوک نااهل ته کار سپاري دا تاسې هم کله کله لا موږ نااهلان دلته راولي کې نه ویم تاسې هم د خدای په غضب ککړېږي موږ چې منو موږ ټول لکه اکثره ځایو کې ډرامې چې کوم سړی ښه داسې جنګ وکړي جګړې تاسې پرې خوشحالېږي دا میډیا والا نه دې ته مه خوشحالېږي دې ته خوشحاله سي چې خلکو ته یو څه خبره زده کړي 4 میډیا والا حتی یو چا ماته ویلې چې یو کس راته ویلې وایي ما ته یو میډیا والا ویلې نوم نه اخلم د هغه چا را جنګ وکړه پلاني سره یو شی تحفه هم در کوم ولې دا څه ولکه هغه ویلې چې دا جنګ به خلک د افغانانو ذهنیت د رښتیا هم تاسې ملامت نه وي خلک همغه برنامه ښه ډېره ګوري چې ښه ډرامه غوندي ښه خلک وخندي ښه یو څه وي کوم کې چې فهم وي پوهه وي هغه بیا دونه خلک نه ګوري ټول ولس نه مې خواهش ده چې دا زه یو دوه خبرې کوم استاد ته نادم صاحب ته نادم صاحب ویلې چې دا ځنګل د اسلامي امارت 1 میلیون کسان دي اوس مامورین دغه ځنګل کې زمریان مي شغالان مي ګیدړ مي زمریان مي نو یو ګیدړ چې پیدا کیږي دا حکومت ده یو تحریک وس نه ده یو تنظیم نه ده د افغانستان په سطح یو حکومت ده نو دکې به زمریان مي څه مي یو خبره زه تصحیح کوم ډېر احترام لرم نادم صاحب ته دا فرض چې خلک وایي چې ولا د ښځو علم څوک وایي فرض نه ده هغه چلنج ورکړی زه همدغه جانه چلنج ورکوم هرات ته ځم په خپله مصرف هم ما ته د هغه راوښي چې سړیو باندې علم چېرته فرض ده که دا هم ثابت شو چې په سړیو پر د په نرانو هم زه بیا میډیا ته نه راځم موږ باندې فرض 5 بنای اسلام دي مونځ کلمه ده مونځ ده روژه ده زکات ده حج ده کله چې حج در باندې فرض تو د حج فرایض هم په تا فرض کېږي یعنی علم پر هیڅ چا نه دی فرض هیڅ چا باندې فرض دا فرض چې څوک وایي دا بالکل غلط وایي علم داسې ده چې ډېر ښه شی ده علم رڼا ده علم ترقي ده علم د دنیا او آخرت کامیابي ده خو دا د فرض دا د چې ویل اوس د ما نه یو د ده نه عالمه نه وه معنا د ما نانۍ خو شیزده نه و د مور مې الحمدلله قرآن هم د احمدشاه بابا نیا چې وه د میرویس نیکه نیا چې وه سواد یې نه درلود ملاله بیبي چې وه وایي ګورې ملالې بیبي سواد نه درلود خو هغه ټپی ویلې که په میوند کې شهید نه سوې خدا ګلالۍ بې ننګۍ ته د ساتي نه نو معنا دا دغه څومره قهرمانه ښځه وه زه یقین لرم د رسول الله سلام بیبیانو کې یوې بیبي خط زده و د یوې بیبي بل نه وزده ته خو بیا رسول الله سلام په بیبیانو باندې بلې په کوم اساس همت صاحب تاسو وایاست چې علم پر نه پر نارینه فرض دی او نه پر ښځینه زه داسې وایم که دا فرض وایي دلیل لرئ ورته دلیل دا ده چې رسول الله سلام بیبیانو کې یوې بیبي خط زده و د نورو بیبیانو نه معنا هغه نو فرض تر کړي دي نه دي تر کړي د رسول الله سلام خپله لیکل او لوستل دواړه زده نه و کوم ځای کې چې ویلي هغه هغه نه ویلي دي څه ورته وي په اعجاز معجزې باندې زه د علم مخالف نه یم زه وایم دا سبا باید دا مدرسې خلاصې سي دا مکتبونه خلاص سي دا لیسې خلاص سي اما د وخت اړتیا یې نه ګڼي چې یو ښځینه ډېر اړتیا یې ګڼم دا د فرض خبر چې ورته موږ کوو دا دښمنانو موږ سره چې فرض نه سو خو د ده نیکه د ما نیکه سړی هم بې علمه تللی دي د ما نیکه اوس سواد نه درلود سواد هم دا علم د علم نه درلود چې علم نه درلود په قرآن نه پوهېدل ډېر نه پوهېدل ما ورته ویل د احمدشاه بابا مور نه پوهېدله د میرویس نیکه مور نه پوهېدله د سلطان محمود غزنوي مور ښه متقي وه خو عالمه نه وه نو دا چې علم فرض نو تا خو ټول خلک تباک ډېر صحابه دي ډېر صحابه دي چې خط هم زده نه ول لوستل هم زده نه ول لیکل هم زده نه ول قرآن به حفظ زده کو یادي نو زه دغه یو تحصیل کوم د علم مخالف نه چې بعضې خلک بیا داسې کوي لکه قرآن کې وایات ده ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا تاسې وایي مانځه ته مه نږدې کېږي چې کله نیشه کړي یعنې شراب هم چې کړي خلک هغه سکارات یې لرې کوي ولا تقربوا الصلاة ولا توریالي ویلې چې مانځه ته مه نږدې کېږي زه د علم موافق یم موافق یم خو دغه چې خلک وایي چې په نرم فرض نه ده ښه کار ده په ښځو هم ښه ده چې زده کړي نوره ښځه یو شی دی فرق پکې نشته بېرته به راسو د خپرونې په جمعبندۍ کې که چېرته وخت و ښاغلی توریالی همت بېرته راځو تاسو ته
نادم صاحب د خبرو خپرونې په وروستۍ برخه کې به دا راته ووایاست چې حق اوليت باید اوسنی حکومت څه ته ورکړي 3 کاله اوس په رسمیت ونه پیژندل څه اوسنی حکومت اول خو د چې دا سوال جواب درکوم همت صاحب دې زحمت وباسي یو ور دی ولاړ شي شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور صاحب سره د کښینی دغه مسله دی یک طرفه کې د عباس تانگزی سره د کښینی نور مولوی صاحبانو خپل اوریدلی دغه سره کښینی دا مسله یک طرفه کې چې یو ځینی وایي چې فرض دي ځینی وایي چې نه دي اولین آیه چې نازل شوی دی اقرا باسم ربک الذی خلق ده ووایه بل دا چې مثلا رسول الله ورغول چې علم زده کې حتی په چین کې سین کې یعنی چین کې الته نو ویل چې شریعت زده کوي دا شان بعد سړی بعد دغه کې ارڅ چې تاکید وسی چې خلک زده کې د افغانستان په ګټه ده د ولس په ګټه ده د انسان په ګټه ده راځو دې ته چې سره کوم وسی چې دغه وحدت تامین سي په افغانستان کې د مشکلاتو خلاصي 3 کاله اضافه سو چې څوک به رسمیت نه پیژني دغه خو یو جرګه دی راغوري دا ولس خو دا وطن خو د ټول افغانان دی دا ولس خو د څو زرو طالبانو نه دی راځي لوی جرګه دی راغوري خلک دی راغوري دا سوال دی غاټ تلته نوښته چې ولی پر رسمیت نه پیژني د کیږموس څه مشکل ستا او ولس د ولس نمائندگان د انتخابات لاري دي هر منطقه دی انتخاب کې راځي لوی جرګه ده او دلته دا مسله د حل کی بل دا چې مثلا څو نفر د نن د رابری طالبان ټول په ټول لیست ملل متحد کې دي ټول لیست ایوادو کې دي اوس دوی مثلا نس کولای چې سفر وکړي نس کولای چې ولار شي ورره خو دا قتل رجال نه دی دا چې په ټول لیست کې دي هغه یو وخت کې شینی الته نور مشهوري دي ورکی مثلا نور کسان لکه ما همت صاحب لکه نور کسان چې دوی فلایسي دوی مشکل نه لري دا کسان دی راسي وزارت دی ورک وزارت خو د څو محدود کسان د پاره نه جوړ شوی چې ځامن هم باید مقرر یا رئیسان خپل هم د جمهوریت خو لکه اتا نور زوی او دوستوم زوی وار یو فصله ځامن او اسماعیل زوی په قدرت اوس هم دغه څه مسله ده اوس هم دغه څه مسله ده که غواړي چې بس دی ادرس ترکم نه دا مکوي وروره دا ولس د ټول افغانانو دی پرېږده چې افغانانو جوړ کړي مشوره وکړي خدای تاسو امر کوي چې مشوره وکړي د ولس سره مشوره وکړي چې مرز لاره در وشي بیا د افغانستان د ودی د لپاره د اسلامي مسایل د حل لپاره دنیا ډک د علما دي چې اکاډمیک علما دي د دین په حساب کې د شریعت په حساب کې چې الازهر ویل دي نور پانتونو د دنیا ویل دي د دې دنیا څخه د اسلامي کنفرانس ته مرسته وغواړي د دوی سره مشوره وکړي چې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو څه وکړو چې دغه لاره موږ ته خلاصي او دا بوج مشکل ټول پر ولس باندې راځي چې په رسمیت نه پیژل کیږي اقتصاد خراب دی او ته ګورې چې 100 میلیونه نفر د فقر تر کرښې لاندې ژوند کې په افغانستان کې ماړه خو ماړه دي د بیچارهګان د وژو د خلک راسي چې څه مشکلات په دې ولس باندې راځي اطراف ته ولاړ شي زه تللی یم بادغیس ته ولاړم والله چې داسې د ژوند د خلک خراب دی چې حد نه لري د ولس ټول افغانستان وګوره ته غور ته ولاړ شه نور ته ولاړ شه بدبختي ده اقتصادي وضع خراب ده 6 میلیونه افغانان په ایران کې دي څه بدبختي سره مواجه دي ویل کېږي ټکل کېږي څنګه بدبختي په پاکستان کې سال د دې ولس سره خدا باید زمینه ورته مساعد شي څنګه زمینه مساعد چې کار وارکاته اقتصادي اداري با جوړ شي مشورتي اداري جوړ شي د حل لار پیدا کړي د افغانستان لپاره بانکونه تړلي دي ارتباطات اقتصادي لږ دی نو دا رقم خو نه کېږي ته کومه به دغه رقم دا باید حل شي دا باید د ولس مشورې واخیستل زیاته مننه کوم ښاغلی نادم صاحب بیرته به راځو تاسو ته که چېرته وخت و همت صاحب په لنډو کې به راته وایاست حق اوليت څه ته ورکول سي د اوسني حکومت لخوا چې اوسنۍ ستونزې حل سي د افغانانو شتمني کنګل د دولت نه ده د ملت ده دولت باید د ملت لپاره کوم خدمات وړاندې کړي معلومه خبره ده دولت پر ملت کیږي یعنی حکومت پر ملت کیږي کومې اسانتیاوې باید ورته رامنځته کړو ګوره په لنډو کې اسلامي امارت حکومت ده داسې لکه د کور پلار پلار چارج نه دی خپل بچانو ته به روزي جامې د هغوی تعلیم هر څه هغه به برابروي زه د یو شی درته وایم درکې لږ وضاحت کوم د قرآن او حدیث علم زده کړه هم فرض عین نه ده
د هر علم زده کړه او یادول ضروري دي خو فرض عین نه دي. هر علم زده کول فرض کفایي دی که یو قوم کې چا زده کړه د نورو غاړه اخله. فرض عین ته وایي چې هر کس بیل موږ چارجه کې یو عالم چې کېږي دا خبرې کوي چلنج زه چلنج ورکوم د جنه را دي یو عالم د ماته وکړي په نرانو فرض نه ده ښځې خو لا پرېږده ښځې او نر یو شی د سبا اوس راته د مانځم وایي چې په ښځه باندې د ښځې مونځ په جماعت نه زیات ثواب په کور کې د پیغمبر علیه السلام وایي کور نه بیا زیات په هغه کې د چې هغه خاص ځان ته کوټه کې هغه بهترین ځای کې. زه تا ته داسې رئیسان ښیم د نادم صاحب ته وایم جنت ګل د ترانسپورټ رئیس ده 4-5 زمنې دي ټول کشرۍ زوی ماته 10 کلن ده یعنی ټول زلمیان دي. یو هم چېرته مقرر نه ده یو هم ډریور نه ده موټر لري یو ملټي ورته نه پرېږدي چې ورکړي. دغسې مخلصه کسان هم لکه جنت ګل د بغلان اما نادم صاحب وایي زه ثبوت لرم خو صحیح ده هغه به موږ ورته ویلي چې موږ کې ښه خلک هم شته دغسې 80% ښه دي 10% موږ وړو کې شګه شته وی به منافقان براب کی بدکار براب کی خپل خپلمان مقرر کړي. زه مو ورته په سلګونو کسان خیم د جنت ګل حاجي غوندې چې هغه بیچارهګان حتی هغه شخصي موټر کې د حکومت موټر کې هم کور ته نه ځي کور ته په خپل هغه کرایي موټر کې ځي په هغه کې د کرایه موټر کې 10 روپۍ چې اخلي په دغو کې ځي رئیس سړی په دغه کې داسې کسان هم لرو. زه دا نور هم باید همدغسې شي. اسلامي امارت امیر المؤمنین باید نوټس واخلي چې حاجي جنت ګل غوندې رئیس د ترانسپورټ چې دغسې مخلصان باید زیات شي. هغه کوم چې ما غوندې خاینان وي چې زمنې مقرر کړي ورونونه ده هغه به ورو په تدریج سره ریښې صحنې نه وباسي حتی زندان ته یې ولیږي دا ظلمان دا خو اسلامي امارت بدناموي دا خو دا کوي. زه همدا یو شی تا ته وایم چې موږ مسلمانان یو الحمدلله. اسلامي امارت امیر المؤمنین هم څو ځلې ویلي چې ولس سره فاصلې کمې کوي څو ځلې ویلي دي خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وکوئ خپل منځ کې مشکلات مه جوړوئ. دا یې د معنا نه لري چې مشکلات شته چې انسان پیدا شوی ورسره جرم هم خښ شوی اختلاف هم ورسره خښ شوی د نظر اختلاف د لور مور ترمنځ وي د زوی پلار ترمنځ وي دا به د امارت په غړو کې وي. داسې نه ده چې نه دي د 1 لک نه زیات د امارت غړي دي حکومتي خلک دي دغو کې بالکل دا ټول شیان. نو نادم صاحب نه د ما هیله هم دا ده د ما خواهش پکې دا ده چې دغه فرض عین دی نه وایي که فرض عین سي د ما خو ورته ویلي چې ډېر صحابه باندې مې تهمت ده چې هغو دغه فرض عین تر کړي وو. فرض عین مونځ د یو صحابي هم نه ده تر کړی روژه ده حج ده توسې چې سوی ده کړی ده همداسې زکات ده ورکړی ده. ته چې فرض عین کې خو ډېرو خلکو اول د مانیا د مانیکه ته توهین کوي ده ته یې چاپام نه ده. بعضې خلک دې لپاره دا خبرې کوي دا نوي ځوانان میډیا ته رسي هره خبر کې ټکوي سر کې مغه کې جنکیان او هغه چې دا خلک ماته ښه وایي وسړی خدای درته ښه وایي دغه خدای درنه خفه کېږي دې خبره چې ته فرض عین نه وي ته ورته فرض عین وایي حلال ته حرام حرام ته حرام ویل ناروا دي. په هغه باندې ګناهګاره کېږي یو څوک ګناهګاره کېږي نه په دغه ګناهګاره کېږي چې روا شي ته نه. پیغمبر علیه السلام وایي من کذب علی متعمدا فمقعده من النار وایي څوک چې ما باندې دروغ وایي لکه مثال یو حدیث داسې وایي چې ته د شپې مونځ وکړې تهجد وکړې نو ته 15,000 ملایکې د تا ته مغفرت کوي. دا خو خبره ښه ده خو تا دروغ ویلې چې رسول الله السلام په دغه باندې ته جهنم ته ځې. دغه په الله او رسول باندې دروغ ویل پکار نه دي. اقرا چې ویل څوک ګور د اقرا معنا ده د اقرا یعنی ووایه نه دي ویلي چې وکتب نه ده راغلی کتب علیکم الصیام او ولې څه واورئ کتب علیکم کتب وایي فرض شوی په تاسو باندې. د حج باره کې هم راغلی د کلمې باره کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة په هغه کې راغلی په ده کې نه ده ده کې راغلی دی چې اقرا ووایه پیغمبر علیه السلام ته ویل دي ویل حافظ هم سړی ویلی سي یعنی عادي ووایي هغه کې په چیرته نو علم ښه شی ده. هر علم زده کول که چین کې وي که امریکا کې وي که روس کې وي هره ژبه زده کول دا بهترین کار ده خو فرض عین ورته ویل په کار نه دي چې زه پلانی علم زده کوم نو دا فرض عین ده ښه چا بل زده نه دا خو تا ټول خلک بیا تباه کړه. اوس د نجار چې ده مولوي حتی علماو کې د تجوید عالم هغه زده نه ده څه ورته وایي میراث زده نه ده د میراث عالم چې ده صرف نحو زده نه ده د صرف نحو عالم تفسیر زده نه ده د تفسیر عالم حدیث زده نه دي. تا ټول خلک تباه کړه. انجینر د تباه هغه په تفسیر نه پوهېږي مولوي د تباه هغه په انجینرۍ نه پوهېږي. ټول علمونه فرض نه دي یو علم هم فرض نه ده یو علم فرض عین نه ده فرض کفایي ده که ټول کلي کې یو انجینر و ټول کلي کې یو د میراث ملا و د مور شودي دي ټول یو قرآن حفظ هم فرض نه ده چې بعضې خلک وایي ثواب ده علم زده کول ښه دي. زه چلنج ورکوم دا خلک صرف د خلکو چې خلک ورته وایي دا ډېر ښه سړی ده ولا مکتبو طرفدار ده ما نه دی ولا که پلار هغه نیکه د ما نه ولا که زیات طرفدار دی د مکتبو د خلاصېدو خو د اسلام په چوکاټ او د افغاني کلتور په چوکاټ باندې مثلا څه ډول یو چوکاټ باید اوسنی حکومت جوړ کړي د نجونو انکار خو یې نه ده کړی که نه بالکل انکار نه دی کړی اما چوکاټ باید څه ډول جوړ شي تاسو خپل ګوره چوکاټ همدغه چوکاټ ده لکه څنګه چې دغه دارالعلومونو او د دارالعلومونو چې کوم هغه ده تا سره مخکې برنامه کې ویلي وو بعض یو 2-3 لیسې د ښځې دي هغو ته ورغلم فراغت کې ما خپل اسنادونه ورکړل ډېر محجبې وې دغسې حجاب باندې د مکتبونو او مدرسې لکه څنګه چې مدرسې خلاصې دي د ما د خور مدرسه د په لغمان کې خلاصه ده د تره د لور مدرسه مې ده ما یو هغې کې د مونږ کلي کې 3 مدرسې امکان شته چې عصري علوم ته هم لاره هواره شي د حکومت لخوا باید هواره کړي
دا حق لري دا ټول ولس په باندې په اسلامي امارت باندې چې دا وکړي او دا که دا ونه کوي دا یو حق هغه کړی ضایع کړی. بلې څه وخت همت صاحب زه خو لاس کې مې نه ده کدمه زه وایم چې سبا د دوشنبې یکشنبې ورځ ده باید ټول مکتبونه د اسلام هغه چوکاټ لاندې خلاص شي نصاب هم ورته جوړېدلی شي او دوی کار کړی. ګوره یو مشکل موږ ته دا ده نادم صاحب ته احترام لرم چې قانون وایي نشته چغې به ټولو وهلې اوس چغې وهي چې امر بالمعروف قانون برابر کړی و دا قانون یې څنګه راغی کړی چې جوړي کې هم وایي که جګ لاړې مرغۍ دې واولودولې که ټیټ لاړې دامونه دې وش کول دا خلک چې دا قانون موږ وایي قرآن دی موږ وایي نه لږې په پښتو کوي خو دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر چې دا راخیستی ده د حدیثو د آیات نه د 140 شقونه نردس یو څوک د ماته یو شق راوښي چې هغه رسول الله عملي کړی نه هغه خلفای راشدینو عملي کړی نه هغه امام ابو حنیفه عملي کړی نه او شیخ هیبت الله او شیخ خالد وزیر دی هغه اوس راخیستی دلته یې لیکلی چې 14مه ماده یا پلانۍ ده زه بیا وراچی چې څه ته وایې بیا زه د نادم صاحب نه به زیات بیا زه د مخالف به یم د امارت د تا نه به بیا زیات د بل نه زیات زه دا چلنج ورکوم چې د امر بالمعروف دا کوم قانون دغسې کړی دغسې د قانون کې یوه مادم د اسلام د افغاني کلتور او د امام ابو حنیفه د مذهب خلاف شی پکې نشته. ډېره مننه کوم په ټوله کې په لنډو کې به راته ووایاست همت صاحب هغه کسان چې جګړه ماران دي جګړه غواړي په بهر کې څه ویل لري ورته په ټوله کې عامو خلکو عام افغانانو ته څه ویل لري او په ټوله کې حکومت باید ملت ته څه وړاندې کړي نه وي ګوره حکومت د جنګ په باره کې خو حکومت ویلي دي چې موږ او دا د ملت د زړه اواز ده ځکه جنګ له ټولو زیات ملت ته تاوان ده. دغه کسانو باندې هغه د چا هغه غلامي د خارجیانو پرېږدی نه دین در سره شریک ده نه مذهب شریک ده نه وطن شریک ده. دا افغانان چې د امارت چې ده در سره ژبه هم شریکه ده مذهب هم شریک ده دین هم شریک ده پیغمبر هم خدای هم دغه چې هغونه غلامي کوي غېږ کې ورته پراته استئ د دوه غېږ کې مه کښېنئ تر څنګ ورسره کښېنئ لکه دا زه ورته چې ناست دي راسئ جنګ له لاس واخلئ څه چې ګټلي دي او بس زه یو همدغلته یو تصحیح کوم یو شی معلوم شی وي چې دغه پیسې د پلاني دي زه مفتي نه یم چې اوس ما ته ونه چې مفتي خو زه دا د لپاره چې خلک په دې پوه سي یو پیسې دي زه اوس وایم ما پیسې ګټلي دي $1,00,000 لرم خو د ما زمنو ته معلوم نه دي چې دا ما څه کړي ما قمار وهلی قمار مې ګټلي یا مې غلا کړې ده خو جای معلوم نه دی چې پلاني کور نه مې غلا کړې زه چې کله مړ سوم که د ما زمن دا پیسې اخلي جومات جوړوي مدرسه کور آباد که نه د ما زمن او د ما لورګانو ته د مور شیدو غوندې روا ده. اوس د دوستم زمنو دا د امثالهم زمنو چې پلرونو چی کړي دا پیسې چې معلوم وي چې دغه د لطیفي صاحب دا د نادم صاحب دغه د ورکي چې جای معلوم نه وي هغوی په سود باندې ګټلي یا بینک کې ګټلي یا غلا کړي یا جاسوسۍ باندې چا نه اخیستي امریکا نه یا بل ملک نه هغه د بچانو لپاره د مور شیدې دي خو د هغو لپاره زارې قاتل دي حکومت باید څه وکړي د ملت لپاره لا کوم خدمات حکومت د دا وکړي چې لږ د انصاف نه کار واخلي دا غټ معاشونه چې د خپل رئیسانو معینانو هغو ته ورکوي دا د امتیاز په نامه او څه په نامه دا د لږ راکم کړي دا د نورو تنخواګانې چې 8,000 او 10,000 دي ولا سړی په ژړا سي همغونه کار هغوی هم کوي دا د لږ وړاندې کړي او حکومت د ولس ته عملا وښيي چې دغه ځای کې مې دا وکړو دا خالي د میډیا هغه په سطحه باندې نه عملا دی وښي ځکه بعضې خلک دي چې اوس دنیا د سوي در سړي جب کې هم خبریال پروت ده هم تلویزیون پروت ده هم صحافت پروت ده هم اخبار پروت ده اوس دا شان ډېر خلک غولېږي نه اوس به باید عملا وکړو اسلامي امارت دی لکه څنګه چې په زراعت باندې کوشش کړی موږ هغه ورځ واورېده چې ما خپله واورېده چې مخکې 3,000 فارمه ول د چرګانو اوس 15,000 فارمه دي یعنې د پیشرفت ده مخکې 15 میلیارده ټنه څونه غنم شوي ول او اوس 15 یعنې 3 چنده زیات شوي دغه یو ښه هغه دي ملت ته څه کول پکار دي ملت ته همدا پکار ده چې په شکر دې وباسي په دغه امنیت باندې مخکې به ویلې چې لولګي د مړه سوتیږي به وتړو خو چې امنیت وي اوس چې امنیت هم راغلی ده لږ زره د کوشش دوی هم وکړي همت نه د کار واخلي ټول خلک حکومت کې نه جایږي 1 میلیون کسان حکومت کې جایږي دا 9 میلیونه نور پاتې کېږي دا د لکه پخوا هر کلي کو یو کس و حکومت کې اوس هر سړی و چې د ما زوی د حکومت کې که 3 زمن لري 3 واړه د حکومت کې زراعت ته کار وکړي تجارت کې کار وکړي نور ښکته پورته کارونه وکړي مزدوري وکړي خدمت وکړي کور کې اته کوي څه نه یافته پرز وکړي په بامو باندې په کټو وکړي په خاورو کې خاورو بامونه هم دي هلته ټماټر وکړي پیاز وکړي معمولي شی دي څوک چې وایي د ښځو حقوق نقص دي هغه ته څه ویل لري همت صاحب افغانستان کې بشري حقوق هغه به کتلي کوم نقص شوي هغه حقوق چې هغوی موږ نه غواړي هغه حقوق دوی غواړي هغه خو نه اسلامي امارت ورکوی شي نه افغانان هغه مني هغه حقوق چې ښځه د همداسې بربنډه ګرځي ښځه ازاده د چا سره واده کوي یو کس ازاده چې لس بیل پرنټ ولري ګل پرنټ ورته وایي څه ورته وایي دا هغه شیان خو نه دلته څوک ورکوي نه افغانان مني نه افغانان کوي
دوی د راځي خپل ګرپنټې راولي که څه راولي ګرځي دي په بامیانو په څه کې هغه سره به د موږ کار نه وي خو د موږ افغانانو سره کار نه لري د موږ دین د موږ اسلام د موږ قانون د موږ عنعنات د موږ رواج د موږ غیرت موږ ته دې اجازه نه راکوي چې د ما خور د ما لور د ما هغه بې ستره وګرځي بل پردي سړي سره وګرځي خلکو سره هسې خبرې وکوي حتی د خبرو په باره کې دا خلکو ویلي چې ولالته ویلي چې پیغام امر بالمعروف ویلي دي چې دا خبرې د ښځې عورت دي څه هغه داسې نه دي ویلي هغه د ضرورت په وخت کې کولی شي دوکاندار ته ځي ښځه خبرې کولی شي دا د خدای امر ده قرآن کې خدای صحابه ورته وایي چې کله تاسو ضرورت پیښیږي د پیغمبر بیبیانو نه چې شی غواړئ ورا الحجاب د پردې شاته یې وغواړئ زیاته مننه او پیغمبر ښځو ته وایي چې تاسو ورسره غږېږي زیږه وغږېږي سختې نرمې خبرې مه کوئ چې د هغو زړو کې چا مرض او غرض وي غرضي او مرضي هغه بیا تمه پیدا کېږي دا د خدای امر ده دا نه د شیخ خالد امر ده نه د شیخ هیبت الله امر ده نه دا د نادان توری علي همت امر ده دا د خدای او د رسول امر ده بلې زیاته مننه تا هم ډېره مننه خیر صاحب چې تر دا وخته زموږ سره خپرونې کې ډېره مننه کوم در څخه درنو لیدونکو ستاسو هم نړۍ مننه کوم دا و د نن شپې سپیناوی قضاوت تاسو خپله وکړئ